قدرمن لیدونکو سلام ستړي مشئ دا هم مایپر ده او د ګلالي تنکي ځوان نوې کوژده نه کړې ده دا چې دنه به پوښتنه وکړم چې دی اوس یې نوې کوژده کړې او همدغه اوس د خسر د کور راغلی ده نو دنه به دا پوښتنه کومه چې په دې عمر کې ځکه چې عمر دې هم کم ده هسې باډي نه غټ ښکاري خو عمر یې کم ده نو دا پوښتنه به ترېنه وکړم چې په دې وخت کې ولې کوژده کړې اول خو درته مبارکي وایم مبارک دې ورته خدای دې وکړي چې یو ښه ژوند ولري د خوشحالۍ نه ډک ژوند ولري نو په دې عمر کې دې ولې کوژده وکړه چا مجبوره کړی وي خیر اوسه مننه هیچا مجبوره کړی نو خپل په خوښه مې کړی نه کوژده نه خو به دې خپل په خوښه کړي البته نامزاده به دې په خپله خوښه کړي په کورنۍ کې چا ډېر درته ویلي چې کوژده وکړه او دې ته درته شاله و چې همیشه باید زویه کوژده وکړي مور پلار چا مور پلار دواړه تا نه مشر ورور شته چې کوژده واده کړي وي نه نه مشر زه یم مشر ته او تا نه کشران شته ها ما نه کشران شته څو ورونه یاستئ ټول 15 دانې یعنې دغه څلور نور تا نه واړه دي ها څلور ما نه واړه دي بله خبره دا درته کومه چې اوس خو دې کوژده وکړه او ته څه فکر کوې چې په دې عمر کې تا ته کوژده کول یعنې ته اوس دې کوژده وکړه دا به ستا لپاره ښه وي ستا عمر به ورسره خوشحاله تېر سي او که نه ولې خوشحاله به تېرېږي مور مې که نه څه چې نصیب وي څه چې نصیب بالکل خو یوه کې تر څو چې ستا ګیره راځي ته ګیره دې چې لږ لږ زمونږ قدر ته ګیره دې کېږي ماشاءالله غټ زلمی زوی به دي بیا به خلک درته وایي چې دا زما هم زولی دی بیا به څه ورته وایي هېڅ څه به ورته وایم نو زما پلار هم ځوان ده هغه پلار دې په وړکي کې کوژده پلار هم په وړکي کې کوژده نه کړې والا پلار دې هم نازوانه ده چې تی په دې غم اړولی همداسې نه ده نه ولې نازوانه ده هغه ځینې دوستان ځینې یاران وایي که نه وایي که څوک ښځه وکړي په جنجال پاتې دي که یې ونکړي په جنجال پاتې دي او وایي که واده کوې هم غم ده او که یې نه کوې هم غم ده اوس ته څه شی وایې واده کول ښه دي که نه دي ښه خو واده کول ښه کار دی یاره زه خو وایم تا نوې کوژده نه کړې ځکه خوشحاله یې ګمان مې نه راځي که څنګه والله ښه ده که نه دا بعض ځوانان دي ښه ده کوژده نه وکړي سړی اوس نو ته خو تر اوسه پورې ځوان سوی یم نه یعنې عمر دې څو کلن ده 11 اوسه پورې لا وړوکی یې وګوره تا کوژده نه 11 به هم نه یې زه وایم لا نو خوشحالي دې وکړه حتما خوشحالي به دې کړې ګډا مډا به دې کړي که نه والله نه ده مې کړې ګډا مې نه ده کړې ولې ګډا مې نه خوښېږي یاده مې نه ده نه یعنې خپلې کوژدنې ته خوشحاله نه وې ولې نه خوشحاله ومه خو سر باندې ډېر ګرانې خواښې باندې رښتیا به وایه دروغ به نه وایه خواښې باندې دا کسان سره والا چې سړی په خوا کې ګراني نو هغه بیا هر څه نه د خسر کور د جزې قدر به ډېر احترام به ډېر بله خبره دا راته وکړه چې په دې عمر کې دغه کوژده تا وکړه که نه نورو ځوانانو ته پیام څه لري چې هغوی څه وکړي په کوم عمر کوژده واده وکړي خپل درس او تعلیم وکړي خلاص همدومره نو څنګه روز موږ ته شیریني راکوې که نه ولې نه نه خپل جب نه راکوې بل چا نه به نه خپل جب نه درکوم زه وګورې چې ته څو راکوې زه به سترګې پټې کړم زه قرض یې والته درته درکوم درته زه یعنې اوس یې نه راکوې ولې نه همداسې درکوم دا اوس یې راته راکړې شیریني خو سړی اوس ورکړي داسې موږ سترګې پټې نیسو تیار سو ته هغه دې موږ به هېڅ لاس نه نیسو ځه لیدونکو وګورو چې دا یې رښتیا خوشحاله ده که خوشحاله یې اوس ښکاري چې د څومره شیریني ده که نه دا صحیح ده ډېره زیاته مننه کوو الله دې تل خوشحاله لره او تل همدغسې بریالی اوسېږي الله دې دغه کوژده درته نیکه مبارکه کړي او ښه ژوند خدای اوسې خیر اوسې مننه خدای دې خوشحاله لره په مخه وکړه لیدونکو تانکی ځوان زلمی زوم مو ولیده نو واقعا هم خوشحالي ده او دی خو اوس پاچا ده نو ځکه شاه پاچا ته ویل کېږي او دی پاچا ده الله دې کامیاب لره ژوندی اوسئ په مخه مو ښه وخت ولرئ